الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزرا ډیر قدرمن مرستیال جناب ملا عبدالغنی برادر اخوان د هیواد یو زړسوانده شخصیت، د هیواد یو مین مشر، الحمدلله چې موږ یې ځان سره لرو، او جناب وزیر صاحب بزرگوار د وزارت معدن او هاکذا د تجارت او صنعت محترم وزیر صاحب، د برق محترم وزیر صاحب د اقتصاد او ټول عزتمن مشران، ولی صاحب د هرات، ولی صاحب د غور، او ټول از قدرمن مشران ملمانه او د میډیا قدرمن غړي، ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای پاک مهمیش سلوړي او آباد لره. خوښ یم چې نن په داسې و عظیم مجلس کې ګډون کوو او د دغه قراردادونو شاهد یو چې واقعا په خورا شفافیت سره، په خورا دلسوزۍ سره، په خورا یو اسلامي او وطني روحیه سره د افغان پانګوالو او خارجي همکارانو د موږ د شرکاو لړخ او د امارت اسلامي مابین کې امضا کیږي او دغه په نیک پال ګڼو. ما پرون هم ویلي، نن هم وایم، د افغانستان د 1.2 میلیون صنعتکارانو او معدنجانو په استازیتوب هغه پیشنهادونه چې په دغه تیر یو کال 2 کلونو کې موږ د امیر المؤمنین حفظه الله نه رانیولې، د ملا برادر اخوان حفظه الله او وزیر صاحب او ټولو مشرانو سره مو چې په وخت لیدلي معقول او منطقي پیشنهادونو د سکتور خصوصي د افغانستان ته لبیک ویلی. زه د زړه له کومې د افغانستان د صنعتکارانو، د افغانستان د سرمایه‌دارانو په استازیتوب ترې مننه کوم چې په خورا اخلاص، په خورا صداقت، په خورا شفافیت، په خورا پشتکار موږ سره یې قدم په قدم تللي. وزیر صاحب تفصیل ورکا. زما په یاد دی پر د ملا صاحب همکاران دلته حضور لري، په 2 ورځو کې چې موږ د ملا صاحب نه خواهش کړی د دومره مصروفیتونو سره د قندهار نه د بل ځای نه د سفر نه راګرځېدلی زموږ سره ناست دی او زموږ معقولو او منطقي خواستو ته یې لبیک ویلی. دغه دی د هیواد سره ژمنتیا، دغه ده د هیواد سره مینه، دغه ده د اسلام او د دین سره مینه. تظاهر نه کوم، پرون د لوی جرګې په خیمه کې د علماو لویه غونډه وه. ما ته ځینې خارجي کسانو پوښتنه وکړه، زه عفه غواړم چې لږ به ستاسو وخت ونیسم، وایي د افغانستان اقتصاد څنګه داسې ښه روان دی؟ ما ویل ځکه ښه روان دی، یو وړ مثال درته وایم. پخوا به د وزیر صاحب 200 باډیګارډان وو، 10 آشپزان وو، د ټوټل مصارف د دغه وزیر صاحب د 15 نه تر 20 میلیون افغانیو پورې وو. نن زه داسې وزیر لرم په دې کابینه کې چې د بیچاره د 300 افغانیو بوټ په پښو دي او 90,000 افغانۍ د مصرف نه کېږي. دا به خود کېږي، دا د اخلاص او د صداقت په نتیجه کې دی. نو راځم اصل مسئلې ته، افغانستان ولس ته، د افغانستان خلکو ته، نړیوالو ته، ټولو ته انشاءالله دغه را لاسته راوړنې از هر من شمس دي. د شیخ صاحب حفظه الله د 2 ساعتو په ځای موږ ته 4.5 ساعته وخت راکړو. د افغانستان خصوصي سکتور ته یې هغه څه ور وبخل چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري. هغه معنوي او ارزښت و چې د اسلامي امارت د اقتصادي عسکرو په نامه یاد کړ. ملا صاحب بزرگوار په دغه ټولو مجالسو کې، په دغه ټولو مسایلو کې اکثره وخت د سکتور خصوصي سره د مشوره کوي، وخت ورکوي، وخت په وخت مشکلاتو ته رسیدگی کوي. د دغه نعمت شکرانه باید افغانان، بالخصوص د افغانستان سرمایه‌دار باید اجرا کو. زه اوس په لاندو ټکو کې دغه معدن چې د سرپو بخش کې او یا نور معدن چې دلته راکړل شوي دي، دغه په خلاصو ګټو باندې ستاسو او درنو هیوادوالو ته او یو لنډ معلومات درکوم. موږ د غور ولایت معدن افغان انویست شرکت چې د ټول هیواد غټ سرمایه گذاران پکې شامل دي، د ټولو ولایاتو نه، د مختلفو مذاهبو نه، مختلفو قومونو نه غټ سرمایه گذاران پکې شامل دي. دا معدن کې به موږ سرمایه گذاری کو او په دې معدن به د الف نه تر پورې د ټول پروسس به دلته کو. ان شاء الله قول درته درکوم چې افغانستان به د بیټریو او د موږ د بیټری 2 فابریکې 8 فابریکې په هیواد کې لرو. افغانستان به خدای کول د بیټریو په صادرونکي هیواد باندې بدلیږي.
دا به ځکه وي چې راتلونکې انرژي د سولر انرژي ده او ټوله انشاءالله په نړۍ په سطحه به انشاءالله موږ ځلیږو ځکه چې خام مواد موږ لرو. داسې مې د خدای نه غوښتي چې په لیتیم کې هم همداسې په خیر شفاف استخراج وشي. بشري منابع په دغه معادنو کې د موږ پیشنهادونه 8 پیشنهادونه و په اولو کې 1.5 کال مخکې جناب شیخ صاحب ته په دې پیشنهادونو کې قدم په قدم عملي کېږي. یو پیشنهاد هم دا و چې افغانان باید شریک وي په اکثره معادنو کې ځکه چې موږ هغه د مایع نیولو چل زده کړو او مننه کوم دغه موږ د شریکانو نه چې موږ افغانان شریکان کړل. په آینده کې به انشاءالله موږ کوشش کوو چې خپل افغانان خپل معادن انشاءالله استخراج کړي. دی نه به هم کمک خلو ځکه ورورۍ فضا ده، د همسایګۍ فضا ده. دریم په بخش دغه پروژه چې ده په بخش د برق کې زه افتخار کوم په خپل همکارانو باندې او د ملا صاحب دغه بزرګواري وه، د وزیر صاحب، د شورای عالی اقتصاد، د ټولو وزیر صاحبانو، وزیر صاحب د برق، وزیر صاحب تجارت، ټول دلته وزیر صاحب د اقتصاد، ټولو نه دا یو لویه مسله چې د موږ هغه ناتمامه فابریکه، هغه ناتمام کار د برق چې تقریبا 100 میلیونه ډالر پې تللي وو، ایشیا ډیولپمنټ بینک دا نیمه پرېښوه. افغان انویسټر به انشاءالله په خورا ایمانداری سره زر تر زره به دا برق چې 40% یا 30% پاتې دی دا به نښلوي د شبرغان نه تر دشت الوان پورې د دې برق پایده به څه وي. اولته په سبسټیشن کې څه کارونه چې دي هغه به پاتې وي. د دغه برق پایده دا ده چې په مستقیم ډول به په کال کې د 400 میګاواټه له درکه چې موږ برق ارزانه رانیسو، نور برق په 15 سنته دی، دا په 3.5 سنته دی، دا به شپېتونه ته 80 میلیونه ډالر اسلامي امارات ته ګټه راشي. او که 1000 میګاواټه برق ټول خرڅوو یعنی اوس په 2.5 افغانۍ موږ ته تمامیږي که په 9 خرڅ شي 950 میلیونه ډالر به د اسلامي امارات ته ګټه راشي. او انشاءالله د 1.5 کال نه تر 2 کالو پورې به دا پروژه کامله موږ تکمیلوو. دا یې ګټه. بل دغه د موږ زراعتي هیواد دی، ګورې ټول د شکایت لري چې د موږ خربوزې، د موږ هندوانې، د موږ مڼې، د موږ کچالان، یو دهقان دغه ټول خسا کېږي، په نیم قیمت یې خلک رانخلي. یو علت یې دا دی چې موږ برق نه لرو چې سردخانې جوړې کړو. که برق ولاړ شي نو سردخانې خصوصي هغه شی ټول تجار بربادېږي. کله چې دا راغی تاسو زراعت به ورسره میکانیزه کېږي، افغانستان به کاملا په یوه غټ صادراتي هېواد د وچو تازه میوو حتی د نباتاتو د څه چې سبزیجاتي په دې به انشاءالله بدلیږي. بیا به موږ کچالان د بل ځای نه واردوو، بیا به پیاز د بل ځای نه واردوو، بیا به هوږه د بل ځای نه واردوو. دغه شکل دغه ټوټل چې د موږ ټول فابریکات موږ په 18 ولایتو کې به موږ د برق خاوندان کېږو. په حاضر حالت کې 1000 میګاواټه برق به انشاءالله په دغه لاین کې راځي او دا په 18 ولایتو کې داسې به سي په ترانسمیشن لاین کې چې 500 کیلو وولټ لاین دی، راځي به کابل ته، کابل نه غزني ته، پسې قندهار ته، داسې فرات او بیرته به دغه دوره به په هرات راګرځي او افغانستان به انشاءالله مدرسې ته، د افغانستان جومات ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان صحت ته، زراعت ته، معدن ته، دغو ټولو ته په مستقیم او غیر مستقیم قسم چې ګټه رسیږي ته 2.5 میلیارډو ډالرو پورې دا سوقه ده انشاءالله چې په 2 کالو وروسته کې به د برق په رارسېدو سره افغانستان به د دې نه مستفید کېږي. فرصتونه شغلي چې ایجادېږي په دغه معدنو کې چې د اوس دلته ملا صاحب بزرګوار او وزیر صاحب ورکو موږ هېوادوالو ته په مستقیم ډول هر معدن کې که 15,000 کسان کار وکړو تقریبا په حدود 40-50,000 کسانو ته مستقیم ډول کار پیدا کېږي. کله چې دا پروسس کوو ځکه دغه فورمول له مخې چې موږ یې په صنایعو کې لرو، یو کارګر د صنایعو په مارکیټ کې یا د معادنو په مارکیټ کې د 100 نه تر 170 اشتغال ایجادوي. معنا ده چې 1.7 میلیون کسانو ته به زمینه د کار په راتلونکي 15 کالو 15 کالو کې تنها دغه 7 معدنونه پراخېږي ځکه فابریکې به جوړېږي، دغونه به پروسس کېږي او ځي به. اوس یو 2-3 خاص غوښتنې لرم که اجازه وي. اول خو د خپلو هېوادوالو نه غوښتنه لرم. هېوادوالو راځئ د خپلو صنعت او د خپلو سرمایه ګزارانو د خپل امارت تر خوا ودرېږئ. دغه طلسم مات شو
چې افغانان معادن نشي استخراجولی. دا به د خارجیانو نه کېږي، دا داسې نه کېږي. خو که د به د خارجیانو کېدای خو 20 کاله خو خارجیان دلته وکړو، معدن استخراج کړو، کوم انکشاف یې په دې ملک راوست، د یوې شفاخانې چښتن شوې، د یوه سړک چښتن شوې، د یوې زیربنا چښتن شوې، د یوه برق چښتن شوې. وزیر صاحب اشاره ورته وکړه څومره مشکلات اوس موږ تر پاتې دي. هیله مې ده چې په یوه آواز ودري. دوهم د اسلامي امارت نه مې هیله دا ده چې الحمدلله تر ډېره حده پورې ما وویل چې انشاءالله پوره کړې یې ده. خدای د نظام توفیق ورته ورکړو چې خپل سکتور خصوصي، هغه څوک چې د موږ سره په اخلاص کې دي، هغه هیوادونه چې د موږ سره واقعا چل او فریب نه کو، د هغې سره ودري او نور هم ورته حمایت ورکړو. حتی خپل سکتور خصوصي نور هم تشویق کو. خپل هیوادوال مو دي، خپل هیواد مو دي، د هیواد چې په خپله موږ او تاسو جوړ نه کړو، چا نه دی جوړ کړی او په دنیا کې مثال څوک نه لرو. بل د افغانستان د سرمایه ګزارانو نه مې د هیله ده ورونو، دغه وخت چې موږ او تاسو ته په لاس راغلی دا بیا نه درځي. زه دغه میډیا دلته ټوله شته او د ما اواز د خپل هیوادوالو مور وي، د ټول یې مور وي. که کوم قرارداد به چا خست چې پیسې به دې ورنه کړي، خدای کړي خستی وای وا که نه. که دروغ وایم تاسو به ووایئ. نن دغه شفافیت چرغلی د دغې نه استفاده وکړئ، د خدای په خاطر یې وکړئ. د افغانستان د 12 میلیونو کونډو یتیمانو په خاطر یې وکړئ. د افغانستان د معلولینو او معیوبینو په خاطر یې وکړئ. مه کوئ داسې. دغه سترګې موږ ته نیولې، د اوښکې باید موږ ورپاکې کړو. د ډوډۍ چې زه خورم ولکه مې تېرېږي، ولکه دا شهامت وي چې ته د افغانستان سرمایه یوسه په بل ملک یې خرڅه کړه. څه شی حمایت نور غواړئ؟ په زراو ټنه تیل ونیوه شول، محصول یې نه و ورکړی، چا هېڅ ورته ونه ویل ورشه محصول ورکړه. د دې ازادي ده، ځه ګرځه په دې ملک. د دې نه باید استفاده وکړو. سرمایه‌دارانو رسۍ په خپل هېواد آباد کړئ، په خپل هېواد کې ښه ښکارېږئ. عزت دې ستاسو په دې هېواد کې دی، عزت مو په خپله خاوره کې دی. او په آخر کې د همسایه هېوادونو نه هم د ما د یو صنعتکار په صفت دا هیله ده، دوی هم ډېر مه ځوروئ. موږ ډېر خوښ شوي یو، د افغانستان در به در دی. د افغانستان د دغو منابعو نه چې د موږ یې لرو، د دې نه ګټه د دو منطقې په خاطر غریب مسلمان هېوادونه یو او دلته ټول غریبان یو. د افغانستان د طبیعي منابعو نه، د افغانستان د هوا نه، د افغانستان د اوبو نه، د افغانستان د جغرافیا نه، د موقعیت نه د دې نه ګټه واخلو. تاسو هم یو 5 روپۍ وګټئ. طبیعي بشري منابع ستاسو ښه، ډېر انجینران لرئ، نور لرئ، په ګډه به د خطه آباده کړو. مثالونه یې موږ په دنیا کې لرو. اروپا 200 کاله جنګ وکړ، نن یو ملک دی. او که داسې جنجالونه رسکو، نو جنجالونه اوس افغانان هغه حالت نه دی، د خدای نصرت ورسره دی انشاءالله. او که خدای کول خدای به موږ کامیابوي. د نړیوالو نه مې یوه هیله ده، دا هیله مې دا ده خیر دغه افغانان د اسلامي امارت د جنگ مراحل ولاړل، ختم شول. په دوحه کې هغه تړون امضا شو، د تقابل د مسایلو نه باید ووځي. موږ زوتی نور ونه ځوروي، زموږ پیسې باید خلاصې کړو، زموږ د سویفټ سیستم باید خلاص کړو. افغانستان د یوه معظم، د یوه لوی قوم، د یوه بارسوخه، با ایمانه، با وجدانه ملت په صفت باندې قبول کړو او موږ ته زوتی ستونزې جوړې نه کړو. نو دغه د ما خواهشونه وو. او بیا هم ټولو هېوادوالو ته، د افغانستان اسلامي امارت ته مبارکي وایم، په رأس کې ملا صاحب ته، خالق رب العالمین د ده نه چې دی په مخ دی، د ده اخلاص موږ دغو ته هڅولی یو چې باور وکړه اکثره وخت ما خوب حرام وي چې ته ودرګیز به ملا صاحب بیا هم زنګ وایي، زه به څه ورته وایم. او د سرمایه‌ګزارانو نه ډېره منندویي کوم چې د هېواد دغه چوپړ ته یې راودانګل. خدای پاک دې موږ ته توفیق راکړه. الهي العالمین دې دغه هېواد د محتاج نه خلاص کړه، د احتیاج نه دې خدای خلاص کړه. خدای مو د دو ګدایۍ نه خلاص کړه او خدای مو د روشن د 15 کلي روشن نه نور خلاص کړه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.